ژوند خپله داسې یو قصه راته وکړه چې په تا تېره شوي په زړه څه ارمان لرې عدنانه کرکټر نه وي څه به دې کوم اسحاق دې څه کېږي اسحاق رور او کامران زما ماما کېږي جاوید شاه درمان صاحب ډېر زیات اورم اوس باندې د لوارۍ کار کوو د سټیلو کار هم پکې کوو اوس پکې المونیم کار هم کوو دا زموږ روزګار دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ستاسو ورور ستاسو ملګری ابراهیم تاج یم او موجود یم ستاسو سره په پروګرام وتلي خلک نو نن را سره ناست دی عدنان کوم چې په نړۍ کې نن سبا ډېر خلک د اقرب په نوم باندې پیژني بعضې خلک یې پیژني د زمړه څنګه دا باسي ګپي ملګری را سره ناست دی عدنان او زموږ خو چونکې د ډېر وخت نه یو بل سره دوا سلام دی یو بل نه خبر یو بل پیژنو خو موږ وی چې زموږ دغه پروګرام مقصد دا وي چې څومره زموږ وتلي خلک دي فنکاران دي یا شاعران دي د هغه خلکو ژوند د هغوی بیکګراونډ تاسو ته در مخې ته کوو د هغه ژوند نه تاسو خبر شئ د هغه د ژوند قصه تاسو واورئ په دغه لړ کې نن زموږ سره عدنان ناست دی غواړم چې د عدنان نه هم یو څو پوښتنې وکړم چې د ذاتي ژوند نه تاسو خبر شئ او تاسو یې هم واورئ زه به یې هم واورم زه به ډېر زیات خبر نه یم خو نن به زه ډېر زیات خبر شم صحیح ده که نه عدنانه د ټولو نه مخکې خو درته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم او ډېره زیاته مننه چې وخت هم راکړو موقع هم راکړله نو خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه ستاسو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم موږ له رالې تاسو موږ له ټیم راکړو یقینا زما دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده یو پیره بیا یو جهان مننه نن بھائی تاسو خو ماشاءالله په پی کې ټي وي کې د تېر یو نیم کال یا دوه کالونو تقریبا څه کم د دوه کالونو تاسو په پی کې ټي وي کې کار کوئ ډېرو زیاتو خلکو وپېژندئ ماشومانو هم وپېژندئ چې په لار روان یې ماشومان هم دله اواز درکوي مشران دله هم اواز درکوي څومره مطمئن یې دغه خلکو د دغه مینې نه چې څومره مینه دا ته میلاو شوله یاره یقینا ما په دوه دریو موقعو کې دا خبره داسې کړې ده ډېر زیات د مینې انتها ده زه به دا خبرو کوم که لوی دي که واړه دي که زاړه دي که ځوانان دي که مشران څومره د هر فیلډ چې څومره خلک دی ډېر زیات بېدرېغه مینه موږ سره کوي یقینا ډېر زیات خوشحاله شو یو ځګي ته لاړ شو خلک راپاسي سلام شي تصویر وباسي یقینا د دې نه بله د خوشحالۍ خبره نشته دې نه بله غټه د عزت خبره نشته عزت ډېر زیات خلک راکوي په دې خبره باندې ډېر زیات خوشحاله یو چونکې خلک دا څومره خلې ځلې چې دي دا ټولې د عزت دپاره دي هغه الحمدلله د خپلو فینز او د خپل چې څومره مینوال دي ډېر د هغوی د سیډه ډېر زیات دی په دې خبره ډېر زیات مطمئن یم عدنان بھائی ملګرو ته خو به پته وي چې تاسو د شیرګړ سره تعلق ساتئ د شیرګړ خاوره د شیرګړ خلک دا هم په تاسو باندې ویاړي ځکه چې د یوې علاقې نه یو کس مخکې شي مشهور شي هغه علاقه په هغه باندې د هغه علاقې پهچان ساز شي هغه علاقه خلک وپېژني تاسو د شیرګړ د خاورې سره تعلق ساتئ زه خپله هم شیرګړ سره تعلق ساتم ستاسو سره بهر چې څومره خلک دي هغه څومره مینه ستاسو سره کوي او د خپل کلي خلک دغه کې منځ کې څه توپیر شته دی او نشته یقینا خبره دا وکړم چې خلک وي په خپل کلي کې د خلکو هغه قدر کمی نه زما په نس دا خبره غلطه ده زما چې څومره په بهر قدر دی څومره عزت دی او څومره خوشحالېږي د هغې نه یو په ډبل به زه دا خبر وکړم چې زما په خپل علاقه زما په خپل کلي زما خپل ځای باندې ډېر قدر عزت دی جی عدنانه کله چې سړی مشهور شي که نه بیا ترې ښځه ډېره یېرېږي نو ستا سره کور کې څه حساب کتاب دی هغه وایي چې لکه مطلب هسې نه چې یو سړی خو مشهور شو چې کله مشهور نه نو ما سره به یې مینه کوله اوس چې مشهور شو یا به کوي یا به نه کوي دا ډېر پرسنل سوال دی ډېر زیات پرسنل سوال دی بهرحال هغسې ټیم کور له نه ورکړل کېږي دا یو خبره د دې ملګرو ته ظاهري مخکې چې به کم ټیم مونږ خپل کور له ورکوو
خپل مور پلار خپل کور ولا هغسې ټیم چې کم دی اوس موږ نه ورکوو د هغې وجه دا ده چې اوس زمونږ میلمانه ډېر زیات دي ملګري راځي یو راځي بل راځي ملاقاتونو له خلک راځي زیات ټیم موږ د هغوی سره سپینډ کوو ډېر د لرې لرې نه خلک راشي یو سړی چې تاله د لرې نه راشي او ستا مینې له راشي ستا محبت له راشي ستا لیدو له راشي یقینا ټیم به ورکې او نن سبا خو تاسو ته پته چې دا سیس ټول د موبایل دی زموږ زیات تر توجه نن سبا موبایلو ته ډېره زیاته شوې ده نو په دغه وجه باندې چې کم دی او بل الحمدلله کور کې هم هغسې الحمدلله هغسې قدر عزت او هغسې دغه برقرار دی الحمدلله اوس ډېر زیات دی یقیني ظاهري خبره ده چې پردي مو کوي نو خپل به هم کوي بالکل عدنان بھائی یو وخت چې په هغه وخت کې تاسو کله د پی کې ټي وي سره کار نه کوو نو تاسو څه روزګار کوو هغه ملګرو ته ووایئ نن سبا کې ستاسو څه روزګار دی زما روزګار ما نه دی چینج کړی زما خپل روزګار دی زه په خپل کار روزګار باندې چې کم دی زما مخکې شوی په دغې باندې یم ډېر کسان راشي د میډیا ته راشي بیلډ ته راشي هغه خپل روزګار دغه کړي زموږ نه مثلا څه لږ یخې نیولې دی خو بهرحال کوشش کوو چې خپل روزګار نور سیټ اپ کړو زموږ بالکل ډېر ملګرو ته پته شته ډېرو ته نشته زموږ چې دی د اوسپنې د لوارۍ کار کوو د سټیلو کار هم پکې کوو اوس پکې المونیم کار هم کوو دا زموږ روزګار دی او انشاءالله دا به وي اسحاق د څه کېږي اسحاق رور او کامران زما ماما کېږي ماما خورې بس هغه ماما دی خو د غریب چې کم دی لږ زما سپېړه پې درانه ده نو په دغه وجه باندې چې کم دی نو لږ کمزورې دی وال خوري ښه به شي الله به یې ښه کړي غریب غوره ویډیو کې وال خوري عدنان زه په سوات کې وم په ډومبي ځل باندې چې کله ما ستا ویډیو کتله ما هغه اولنۍ ویډیو ما ستا هغه کتلې وه چې مسافر ته مسافر او هغه رور جی جی بالکل او شګې چې کوم دی نو هغه ټاټکي ډکې د شګې نه بالکل تپوسو کې ستا روزګار څنګه ته ورته په اے سی کې ناسې ما جی جی بالکل 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 تا ته مال راوړې راوړه خو بهرحال ما اول هغه ویډیو ستاسو وکتل نو زه ډېر زیات خوشحاله شوم تا ته بیا ما میسج هم وکړله که ته خو هغه جوړې خاکې جوړې دا خو ما ته پته نه وه او اوس راته پته ولګېده نو بهرحال مخکې هم زما استاد داسې دوا سلام بالکل جی او د شعر او شاعرۍ سره د لګن هم ډېر زیات دی بالکل جی بالکل خو په شاعرانو کې کم شاعر زیات اوري نن سبا کې نن سبا په نږدو ورځو کې بعد جاوید شاه درمان صاحب ډېر زیات اورم او د هغوی سره زما یو ملاقات په تیمرګره کې شوی ما یقیني خبره کوم ما مخکې جاوید صاحب نه پیژندو خو د هغوی شعر و شاعري نن سبا ډېره زیاته اورم او مخې له راځي نو ټول ملګري زموږ چې څومره شاعران دي ټولو سره الحمدلله تعلق دی ټول ملګري دي ټولو سره ښه واقفیت دی او ټولو سره ناسته ولاړه ده ډېر د نږدو نه جي ویډیوګانو ته چې راووتې کور کې د څه مسله ولګي سټارټینګ کې ظاهري خبره ده تاج صاحب چې په هر کار کې ته ورځې نو سټارټینګ کې څه ناڅه مسلې هغه که د هر سایډ نه زمونږ د کور د سایډه معمولي څه لږ ډېر راغلي خو هغه بیا حل شو څه مسته نشته او اوس خو چې کم دی اوس که مونږ ویډیو نه کوي نو کور وي تاسو ویډیو له ولې نه ځئ اوس مونږ باندې د کور د سایډه اوس پریشر دی چې دا ویډیو کوئ زه به چې اول راووتم شعر او شاعرۍ ته نو ما ته مې پلار وایي دا بګتۍ خو ته خپلې وې او یو کس ځان سره پیدا کړي چې هغه ته ډول وایي نو په کلو کوڅو کې ګرځي بهرحال مشران یې داسې د هغوی ماینډ بالکل 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 بیا د وخت سره سره هغه چې کله زه په ریډیو واورېدم یا ټي وي باندې نو بیا یې خلکو ته وایي چې هلکه سړی خو ښه دی مخکې شوی دی نو بیا هغوی هغه رویه چې کومه وه هغه بیا وروسته بالکل بیا نارمل شي بالکل والد صاحب هم ماشاءالله داسې دی لکه بالکل ستاسو د ملګرو په شان بالکل ظاهري خبره ده موږ هم بالکل دا نه محسوسوو هغه پرشر نه اخلو چې وایي دا د عدنان پلار دی بالکل هغه سره مو مغه شان دی ګپ شپ زما او د هغه بالکل فرینډلی ماحول دی خپل داجي سره زما ډېر زیات چې کوم دی موږ فرینډلی ماحول کیو نو هغه ډېره یاره وه دغه زمونږ هم نشته یو بل نه په خپل منځ کې چې یاره زما خو دې نشته ځکه چې زما سره دوستانه ماحول کې دی او ډېر قلار سړی دی ډېر د خوی نه ډېر سوړ سړی دی عدنان کرکټر نه وي څه به دې کوم یاره کرکټر نه وم اولو زه امین فطرت صاحب په ما باندې یو سوال کړی و که عدنان اقرب نه و نو څه به نو دا خبره زه ظاهري خبره ده چې کم سړی کم خپل کار روزګار کوي په هغې کې به وم
هغه د لوارې په کپړو کې به موسم زه خپل کار ته زه دغه نه ګورم، زه خپل کار کې ډېر زیات مطمئن یم، زه پې فخر کوم ځکه زموږ داسې روزګار دا د صحابه کرامو پیغمبرانو پیشه ده. خو بهرحال اوس چې کوم حساب کتاب دی نو بیا به هغسې به نه یو نارمل غونته کې ژوند به بیا. او اوس الحمدلله ډېر د خوشحالۍ او ډېر د مزو ژوند دی الحمدلله، څه ټینشن نشته، څه کمی نشته. یقینا د دې نه زما په ژوند کې چې کوم دوران کوم روان دي کوم تیریږي نو زه به دا ظاهري خبره ده چې دا ډېر د مزو ژوند دی، د دې نه نور ښایسته ژوند نشي کېدی. لکه د ته څه وایي چې د مخکې ژوند نه خلک چې مشهور شي بیا اکثر ډېر زیات تنګ شي، هغې خلکو نه پېژندې ځکه چې تنګول. یاره زه یو خبره ته کوم، تا چې ستاسو خبره ما کټ کړه خو عزت هم پکې ډېر زیات دی. تاله یو سړی راپاسي، تاله یو سړی راشي. زه هر ځای کې دا یو خبره کوم، نن سبا جي د هر سړي د خپل عمر او د خپل روزګار مطابق ټینشن دی. تاله په هغه ټینشن کې یو سړی ټیم وباسي، تا ته ټلیفون وکړي، تا ته رینګ وکړي، تا له راشي، تا سره ملاقات وکړي، اظهار وکړي، نو زه یم چې دې نه بله غټه د عزت خبره نشته. او دا ډېره د عزت خبره ده چې یو سړی راشي نو مینه هم ډېره بعضې وخت کې لکه مثال په طور مونږ هم تنګ شو، خو خیر ګلونو سره ازغي که ستاسو د شاعرانو یو دغه دی چې ګل سره ازغي که نه نو څه ناڅه بیا معمولي دغه یي. عدنان صاحب ستاسو د پیګې ټي وي چې کوم ډایرکټر دی عثمان صاحب جی هغه هر سړی ویني چې د کیمرې تر شا څومره خواري پکار وي او صرف کیمرې د مخې ته راتللي حاجه د هغې شاته چې کومه خواري پکار وي عثمان صاحب ماشاءالله زیاته خواري کوي. هغه دغه دغه کړاو ته دغه زیار ته لکه تاسو خو د ویډیو نه خبر هم نشئ، صرف د راشئ او بس آواز وکړئ او خبرې وکړئ او خپل ایکټینګ وکړئ بیا لاړ شئ. بالکل هغې نه وروسته چې کوم کړاو دی د عثمان بھائی هغه تاسو څنګه اپریشیټ کوئ؟ یقیني دا خبره زه هر ځای کوم، په هر مقام کوم. زموږ زیات محنت چې دی زموږ په ټیم کې د عثمان صاحب دی. د هغې وجه دا ده چې زموږ صرف تاسو خبره وکړه چې راشئ او بس ایکشن کټ او بس له د هغې نه وروسته بیا ډېر زیات محنت دی. وروسته محنت داسې دی هغه ایډیټ کول دي، هغه کاپي کول دي، هغې ته ناسته ده، هغې ته سوچ کول دي. مونږ خو د هغه کیسو پیسو نه خبرېږو چونکې هغه ټول عثمان صاحب کوي، اپلوډینګ هم وکړي، اپلوډ شي چې که مونږ صرف بس چې نوټیفیکیشن راشي نو هغه ویډیو مونږ صرف بس پلی کوو ګورو چې او یاره ویډیو ښه ده. بیا سکرپټ تیارول دي، هغې کې هم عثمان صاحب چې کوم دی ټول ذمهواري د عثمان صاحب د اسحاق صاحب سره پکې ډېر تعاون کوي. نو زموږ په ټیم کې دا خبره زه ډېره زیاته بار بار کوم چې زموږ په ټیم کې ټول نه غټ محنت او زیات کړه او زیات ټیم ورکول دا د عثمان صاحب دی. او مطمئن یو اپریشیټ کوو او مطمئن یو تی او کار ښه دی د هغوی ډېر. په داسې دور کې چې نن سبا د بچي په خوله باندې عدنان دی، د مشرانو هم هر ځای کې ماشاءالله ستاسو پېژندګلو ده، په زړه څه ارمان لري؟ په زړه باندې ارمانونه خو ډېر زیات دي ځکه دنیا ریسنټ ارمان چې دی هغه اسانه ده چونکې دغه مسله ده. اول مې د بچو ارمانو خدای پوره کو، ډېر له بچنګې راکو او بیا اوس د خیر د الله کور نو نور داسې غټ ارمانونه نشته. الله کور له به زم سره د خپلې بیبې د هغوی ارمان دي چونکې زما ارمان دی. نو انشاءالله چې اوس حالات سیټ شي د خیره نو د خدای کور له به ځم. ژوند خپله داسې یو قصه راته وکړه چې په تا تېره شوي او اوس ته کله کله یوازې شي او هغه قصه تا در یاد شي، ته په مغزو کې هغه تا سره داسې څه واقعه مخې ته راغلي هغه تا ته اوس بار بار یادېږي نو هغه واقعه که ملګرو سره شریکه کړي، یا سوخ شوی ډېر زیات یا خوشحاله شوی هر څنګه چې ارمان مې کړی و جی ارمان مې کړی. تاسو ناست ستاسو د وړاندې خبره نه کومه، په مخامخ په چا خبره نه کوي. ستاسو د کتاب د مخکتنې یو لنډ مثال یو وړه غونته کې خبره ده. ستاسو چې کله د کتاب مخکتنه وه نو زه چې کله په هغه پروګرام کې ناست وم او ما هغه پروګرام کتو، یقینا خلکو تاسو سره د نورو ډېرو ملګرو سره تصویران ایستل. یاره عجیبه غونته کې د ما ګورئ جي لومبۍ زما دغه په مشاعره کې ناسته وه فرسټ ټایم، خو لاړم هغه ستاسو په هغه پروګرام کې زه ما شرکت وکړو کېناستم، هسې انسان هغه زړه کې هغه یو خواهش پیدا یاره دا اوس ګوره څومره مزه کوي، تصویر یې ویستو، ویډیو ورسره کوي، مایک ورته لګېدلی دی، سټیج ته ولاړ دی.
یقینا دا ډیر زیات چې کوم دی او د خوشحالۍ خبرې د انسان لپاره چې یو سړی تعالی دومره عزت درکړي تصویر وباسي هسې مې پړه کې راغله زه کله ناکله ستاسو د مشاعرې خبره کوم زه یې یو اړه کې مې داسې راغلي چې الله پاک موږ له هم داسې یو دغه راکړي چې یو سړی تا سره تصویر وباسي تا سره ویډیو کې نو دغه یو دغه کله ناکله سوچ کوم او نور داسې څه کیسې پیسې ډېرې دي خیره به هر حال هغه سیکرټ دي هغه نشو آوټ کولی صحیح ده تاسو ته چې خلک وګوري که نه ستاسو کامیابۍ ته سړی وګوري هر سړي په زړه کې همدغه شانته ارمان راځي همدغه شانته چې وایي زه دې داسې زما دې په میلیون باندې په دغه فالورز وي او زما کتونکي وي او ما خلک خوښوي نو اوس هغه شانته چې تاسو سره کېږي نو تاسو ته چې خلک وګوري نو د هر سړي زړه کې دا خواهش راځي چې به زه ځان له یو واین سازم همدغه وجه ده چې ستاسو په وجه باندې زه د خپلې علاقې خبره وکړم ډېر زیات واینزونه شروع شو جی جی بالکل هغه هم ټول زه به وایم چې دې ټولو دا کریډټ تاسو ته ځي ځکه چې تاسو د دې علاقې نه ووتئ نو تاسو ته خلک ګوري اوس د هر سړي دا خواهش دی چې به زه دې یو واین ساز کړم بالکل دغه ملګرو ته دغه واین چې څومره ملګري نوي نوي راځي یا د هغوی د حوصلې دپاره داسې څه خبره ویل غواړئ دغه ملګرو ته بالکل ډېر ښکلی سوال د نوي چې کوم ملګري راځي واینز باندې یا واینز جوړي یا نور داسې ټاپکونه چې اړي په سوشل میډیا باندې ډېر ملګري زمونږ راله مونږ یې نو زه ګورم ما له مخې له راشي هغوی ته ړه ووایي یو ویډیو 2-3 سازي کې هغې باندې ویوز کم راشي ظاهري خبره ده سټارټنګ کې ویوز دومره نه زما خپل چینل دی عدنان صدیق یا پیشل زما خپل 1500 سبسکرایبر دی خو پی کے ټي وي خو جدا حساب دی که نه هغه معمولی چینل هغه 2 ساز کې او په هغې باندې چې کم دی ویوز کم راشي دوی یو ویډیو سازه کې بله سازه کې بله سازه کې ړه ورته مات کېسته ویډیو چې کم دی بیا کار پرېږدي نو زه دوی ته دا خبره کوم چې زړه به نه ماتوئ تاسو ویوز کم راله بېشک 8 میاشت محنت وکړه 2 میاشتې وکړه مونږ جي 8 میاشتې محنت کړې تاج صاحب دوی 8 ورځې محنت هم ونه کړي او دوی دا مطلب دی چې زه ویډیو اپلوډ کول او په دې باندې چې کم دی په لکونو ویوز راتلل نه جي نه یو چینل کې مسله راغلی او تاسو بیا بل مونږ سرچ کو مونږ بل ساس کو مونږ ډېرې سخت هم تېرې کړي جي زمونږ په 8 میاشتو کې زمونږ چینل مونږه چې کوم دی سیټ اپ زمونږ برابر شوی د چینل هغه هیله برابر 8 میاشت ډېر غټ ټیم دی تاج صاحب نو دوی چې کوم څومره نوي ملګري دي دوی راشي ویډیو وکړي 2-3 ویډیو وکړي چې هغې باندې ویوز ایسته دوی چینل پرېږدي نه خپل ټیلنټ په شو کې ته به په خپل کرکټر کې ته به په خپل ځان کې داسې کوالټي پیدا کړې چې ته یو سړی فورس دي ته هغه مجبوره کړې اوس تا ویډیو ته کښېني او ګوري دومره کوالټي او دومره ټیلنټ به ته په خپل ځان کې پیدا کړې نو زما د نوي څومره ملګري دي راځي زه دوی ته دا خبره کوم چې خیر دی ړه مه وخې محنت کوئ مونږ هم داسې مونږ ته هم 0 ویوز هم مونږ ته 10 ویوز هم راغلي مونږ ته 20 هم راغلي مونږ ته 100 هم راغلي خیر دی مونږ له نه دی والي محنت مو جاري ساتلی دی نن الحمدلله ثم الحمدلله نن په میلیونو کې دي نو زه ته دا خبره کوم بل کوشش کوئ په خپل ویډیو کې یو میسج ورکوئ یو پازیټیویټي یو د معاشرې اصلاح کوشش کوئ داسې ټاپک مه چړئ چې هغه بې بنیاده وي او داسې ویډیو قطعا زه واینز والا ته زموږ څومره ملګري ځان خبره کوم زموږ فیلډ دی زموږ چې څومره د فیلډ کسان دي زه هغوی ته دا یو خبره کوم چې په خپل ویډیو کې داسې کنټنټ داسې یو پارټ یو داسې دغه خبره مه کوئ چې هغه د خپل فیملی سره د کتو لایق نه زه الحمدلله زه نن چې څومره پی کے ټي وي که نن دی دا جي په فیملی سپورټ مخکې دی زموږ ویډیو الحمدلله فیملی کتی شي ماشومان کتی شي زنانه کتی شي بوډاګان کتی شي نو د هغې وجه دا ده چې زموږ په ویډیو کې داسې قسم الفاظ داسې کردار داسې خبره نشته دا زموږ څومره واینز دي څومره ملګري دي هغوی ته دا خبره کوم چې خپل ویډیو کې کوشش وکړئ که نه شوي احتیاط کوئ که چا کړي څه غلطیانې شوي هغه غلطیان چې کوم دی بار مه کوئ ځکه ویډیو زمونږ تاج صاحب زمونږ داسې ویډیوګانې دي چې دا په کورونو کې کتلی کېږي چې مثال په طور ورته داسې یو کردار وکړي داسې یو خبره وکړي ته په سبا په خپل کور کې هغه ویډیو نشي پلی کولی نو دا زما د واینز وال ته خبره لږ اوږده شوه بهرحال پازیټیو ویډیو او یو میسج والا او خسته ویډیوګانې جوړوي مطلب دا چې ټرای یا اگین یو ورځ به داسې راشي انشاءالله ویورز راشي انشاءالله زړه به نه ماتوي زړه به نه بیلې خپل کوشش وکوي عدنان صاحب اکثر چې داسې سړی لږ مخکې شي مشهور شي هغه ته خو هر قسم آفر هم کېږي او جا بار ملکونو ته د تلو یا وغیره داسې څه
مطلب یاره جی آفرونه ډیر شوي دي او ډیر زیات شوي دي خو فلحال مونږ چې څومره فوکس دی ډیرو ملګرو مونږ ته ویلي د سعودي دوبۍ ایون ملیشیا او ډیر ملکونو دغه شوي دي او زمونږ چې څومره فوکس دی نن سبا مونږ په خپل چینل باندې دی مونږ وایو چې یاره زمونږ چینل کوشش مونږ محنت ډبل کو چې دا نور هم مخکې شي الان ظاهري خبره ده چې میاشت نیمه به بیا په یو ځای کې تېری بیا به د خپل کار لږ پاتې کېږي او چې څومره پهچان دی نو دا خو په پی کې ټي وي دی نو هغې ته شا کولی نه شو نو فلحال زه به د خیره ارادې مشته ریسنټلی انشاءالله افغانستان ته دی ړومبې تک د خیر هغه افغانستان ته دی د خیره افغانستان خو ډېر زیات کتونکي مونږ ویني د هغه ځای نه زه وایم چې د پاکستان په مناسبت سره به زمونږ 60% سپورټ دا د افغانستان بالکل جی بالکل 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 چې هلته د پښتنو کثرت زیات دی جی په مناسبت هلته زمونږ کثرت زیات دی خو عدنان صاحب بعضې خلک چې مشهور شي اکثر که نه نو بیا کور کې ښځې له دمکي ورکوي زه دویم واده کوم نه یاره دمکي نه شو ورکوه ځکه د کوره ځان شړل نه غواړو او که هسې نه چې کډه را په سر کړي هغه پیره چې پیرانې مریدان دي هغه پیره منجوره د باچا نه بهی دغه په چا لږه زوروره د باچا او په چا ډېره زوروره نو ځکه چې دغه بجلی تارونو کې ګوتې نه وو که نه ته څه دا ویډیو چېرته وینې ني او که نه کار به ځان له وګورو نور اسلام کې خیر جایز دي عدنان صاحب د روزګار مخکې روزګار څه فکر دې کړی دی که نه دی ځکه که زه سوچ وکړم زموږ چې څومره فنکاران دي یا شاعران دي هغوی چې کله خپل پوخ عمر ته ورسي یا د دغه خپل فن د دې د کولو نه وځي او یا کټ ته پرېوځي څه بیماران شي نو بیا مونږ ډېر داسې فنکاران لیدلي شاعران لیدلي چې بغیر علاج هغوی وفات شي هغوی وفات وشي د هغوی سره بیا لکه مونږ به خبره وکړو د زموږ مشران داسې څه مثالونه شته دی چې هغوی بیا د خپلو بچو د علاج دپاره یا د خپل علاج دپاره باقاعده سوال غواړي بالکل جی خلکو نه سوالونه غواړي نو زه وایم چې داسې انسان چې کوم دی که څه مطلب د هغه څه نه څه نوم وځي نو په کار دا دی چې هغه ځان سټیبل کړي هغه ځان یو ځای ته ورسوي چې د هغه روزګار چې سبا دپاره هغه بیا مطلب چاته لاس نه نیسي بالکل 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 نو زه هم داسې څه روزګار مخکې سوچ دې کړی دی بالکل جی زمونږ اول روزګار دی روزګار چې کوم دی لکه د دې سیزونو هېڅ پته نه لګي زمونږ الحمدلله نن دوران دی سبا مثال په طور چینل څه مسله راشي بل څه مسله راشي نو روزګار خو داسې څیز دا خو د ټول عمر څیز دی نو زه یم زما هر یو ملګري ته دا خواست دی څومره په سوشل میډیا اول ځان ته وروسته نورو ته چې خپل روزګار لږ راټیټ کول پکار دی او هغه د ټول عمر څیز دی خپلو کتونکو ته خپلو مینوالو ته څه پیغام ورکوئ پیغام تاج صاحب زما د کتونکو ته پته هم ده زما ټول عمر یو پیغام د مینې محبت او د یو بل د سپورټ په زړونو کې یو بل ته ساتئ سمو په زړونو کې به یو بل ته بالکل کینه بغض نه ساتئ چې سمو پړئ هغه پخلی زما خو خپل ذاتي زما دا خپل خوبي دی یو بل ډېر غټ سپورټ کوئ په هر فیلډ کې که په هر مقام یې د یو بل سپورټ کوئ دا نه چې د یو بل خپې وخې د یو بل سره مینه لرئ د یو بل چې کوم دی په زړونو کې یو بل ته بالکل سم ساتئ عدنانه ته خو ستاسو دا کار داسې دی چې لکه فني دی که نه زه خو یم که ته په یو ځای کې چېرته په ریل کې جاړم نو خلک به درپسې خاندي خیال دی هسې لکه داسې یي که نه نو کله کله لکه داسې درسره شوي دي چې ته مکمل سیریس یې او یو سړی لکه ستا مذاق وړاوي لکه تا هغه وایي که عدنان په خندا کې دی داسې خو لکه زه ډېر کم خلکو ته پته لګي چې عدنان سیریس دی یاره دا خبره جی زه اکثر نارمل خبرې کوم که نه زمونږ یو خو ایکټ یا خو جدا حساب دی په عام روټین سره چې ته خبرې اترې کوو ما ته کسان خاندي زمونږ وایي که مونږ ستا ویډیو ګورو مخامخه چونکې زما خبرې اترې د ویډیو او د نارمل خبرو سره بالکل یو شانته دي زه خبرې یا داسې کوشش دغه نه بدلوم نو ډېر کسان وي یاره تاسې نارمل خبرې کوې مونږ ته خاندي زما په خبرو پسې خاندي مخامخ راته خاندي یاره وایي ستا خبرې چې حق شان د ویډیو په شان زه ورته یم حق خبرې دي څه بدللې کړي خو مې نه دي نو شته داسې کسان پکې شته اکثر چې کوم دي جومات ته لاړ شو مونځ کوو خلک وګوري وخاندي مونږ له هم خندا راځي جنازه کې ولاړ مونځ کې چې کوم دی او مو خاندو مونږ هم وخاندو الله دې معافي وکړي خبره نه ده خو بهرحال یو وخت چې زما د موبایل دوکان او جا اول د ستام د موبایل دوکان کله چې د لکوانی وګنه زه خو هغه د سکول لیول باندې خبره ده په لیول باندې هغه وخت زما هم دوکان ستام دوکان
ستا دکان زمانه شاته و تا چې به کله ګاهک تا ته راغی تا به موبایل ورکو نو تا به د هغه سره داسې ډیل کوو چې هغه بس زه به پخپله مریان شوم هغه کس به مریان شو ګاهک چې بهی د سړي خو زه ډېر زیات مطمئن کړم ماشاءالله لکه د خولې نه ډېر زیات تېز دی نو زه هم په دې باندې مستانه زیات څوک خفه کېږم نه زه جی په هر ځای کې کوي زه ډیلینګ زما یوازې نه چې د روزګار زه چې نارمل هم چا سره میلاو شم زما خبرو اترو سټایل لږ بدل دی نو زه سړی مطمئن کولی شم ډېر ښه که په روزګار کې که په نارمل ژوند کې که هر څه کې زه یم زمانه به خلک ډېر کم کوز خفوي داسې به څوک نه چېرې زمانه به خفوي چېرې زه د عدنان نه خفه یم نه دا به زه یم چېرې داسې به یو کس دوه به لازمي خبره ده چې داسې خو بیخي پاک هم نشو کېدی خو زه د هر ځای کې زه هر کوشش کوم چې هر سړی زمانه مطمئني که هغه په روزګار کې او که هغه په نارمل خبرو کې که په لین دین کې که په هر څه کې چارلی چپلن وایي که نه وایي هغه د هغه په باره کې ده وایي چې هغه به د ورځې خلک خندول چې د شپې به لاړی بس بیا به ټوله شپه ژړل د هغه په زړه به غمونه وبلا که نه نو مونږ دا خبره مشهوره ده چې کوم سړی ډېر خندول کوي د هغه په زړه غم ډېر زیات دي نو ستا په زړه باندې غم شته که نه زه په اړه غم نه ساتم تاج صاحب زه بیخي زه پخوا نه زما په اړه باندې څه داسې غم زه نه ساتم که رام شي زه خپل مور سره ډسکس کوم خپل پلار سره خپلو ملګرو سره نو زه په اړه باندې بالکل غم نه ساتم داسې څه مسلې نه دي راغلي الحمدلله ډېر د خوشحالو ژوند دی نو الله مو د غمونو نه ساتي او خدای دې نه راولي او بعضې وخت کې معمولي ټینشن دې راشي هغه ظاهري خبره ده هغه د ژوند سره تړلې خبرې دي نو هغه جدا حساب کتاب دی خو نور الحمدلله زه په اړه باندې غم نه ساتم ځکه خو ماشاءالله پته لګي چې څومره غټ یم خپلو کتونکو ته خپلو مینوالو ته څه پیغام ورکوئ پیغام تاج صاحب زما د کتونکو ته پته هم ده زما ټول عمر یو پیغام د مینې محبت او د یو بل د سپورټ په زړونو کې یو بل ته ساتئ سمو په زړونو کې به یو بل ته بالکل کینه بغض نه ساتئ چې سمو پړئ هغه پخلی زما خو خپل ذاتي زما دا خپل خوبي دی یو بل ډېر غټ سپورټ کوئ په هر فیلډ کې که په هر مقام یې د یو بل سپورټ کوئ دا نه چې د یو بل خپې وخې د یو بل سره مینه لرئ د یو بل چې کوم دی په زړونو کې یو بل ته بالکل سم ساتئ ښه ملګرو دا و عدنان چې د عدنان د ژوند داسې داسې لږ غوندې پهلو دا موږ تاسو سره شریکه کړله تاسو هم واورېدله موږ هم پکې ډېر معلومات داسې ترلاسه کړل هر چېرته چې خوشحاله اوسئ میلاویږو پر روان پروګرام کې د الوی الله په امان